السلام علیکم. څنګه کولای شو په ایکسل کې هغه چې یو عدد موږ ورته ټاکول چې درې لوړ معاشونه راته جمع کا یو موږ وایي درې لوړ معاشونه راته هایلایټ کا کنډیشنل فارمیټ کې یا څلور یا موږ د وی بی په تر کو هغه درې را جمع کوو راټولو او بیا جمع کوو کنه هغه د وی بی په تر خو د سیم فنکشن په اساس دا کار څنګه کوو. فار ایگزامپل دلته ما سره نیم ده کنه علي خان حسین ولی راشد احمد محمد رسول او دا هم د دې فار ایگزامپل ما سره سیلری یو څوک ماته وایي دا دوه ټاپ سیلری په دې کې ماته جمع کوي. یو ټاپ سیلری فار ایگزامپل دلته ماته وایي دوه ټاپ سیلریان په دې کې جمع کوي یا درې ټاپ سیلریان ماته جمع کوي. نو موږ خو کولای شو چې لارج په اساس باندې کار کوو. موږ ورته وایي په دې ټولو کې ټاپ درجه وښایي راته کنه زه اولینه درجه ده دومه درجه چې ورته چینج کوو هغه به دومه درجه شي دریمه درجه خو سیم به څنګه راباسو سیم ته به راسو او بیا موږ ورته وایي لارج راته وباسه او له دې ارې نه او کامه دلته انساید پارامیټرونه ورکوم کنه څویمه اوله دومه او دریمه او بیا هم کورلی بریکټ کلوزوم او بیا پارانتزیس کلوزوم او بیا انټر بټن هم ریزلټ صحیح شو. که دا جمع کم دا به 2100 سي او دا هم 3000 که ماته وایي ټیټ درې معاشره ته جمع کړو زه راځم سیم ته ګورئ که چیرې تاسو کمپیوټر کې دا کار نه کیږي نو تاسو په کنټرول شیفټ انټر وایي ځکه تاسو اپیس تر 2019 ټیټ ده او 2019 کې د سیم فنکشن چې د ارې ریټرن کوي هغه وخت کنټرول شیفټ انټر وهل سي او کله چې 2019 اپیس کاروي نو کنټرول شیفټ انټر ته ضرورت نشته ډایرکټ سیم ټایپ وي خلاص همدلته راځي له دې ځای نه دې جي پوري دا راته جمع کا او په دې کې کوم سمال راته وباسه کنه زم کورلی بریکټ 1 2 3 4 مشکل په کوم ځای کې ده مشکل په دې کې بالکل صحیح ده. you have been too few argument for this بالکل صحیح ده. زه دا رینج ورته سلیکټ انټر بټن بالکل صحیح ده. سمال راته وباس هم دې رینج نه بالکل هم صحیح کار کړو کنه لارج راته اوفو سیم را جمع کا سمال راته وباسه هم دې ایریا نه ځکه دواړه منډیټري پارامیټر دی 1 2 3 4 بریک کورلی بریکټ انټر 900 څلور ټیټ ماشونه 900 مجموعه پلاس راکې ګور مایل که تاسو کمپیوټر کې دا کار کنټرول شیفټ انټر به وایي ترڅو تاسو سره ارې فنکشن شروع تاسو پام ده ارې فنکشن تاسو سره کنټرول شیفټ انټر به وایي کټی ټاپ تر 2019 کار یې ونه کو که بیا هم نه کاو سیم پروډکټ نه کارولای شي ورته سیم پروډکټ کی او بیا بدلته ورته سیم راته جمع کا او بیا ورته لارج نه راته وباسه لدی ارینا او کورلی بریکټونه دی 1 2 3 4 او بیا کورلی بریکټونه بلاک کوم دا هم چې بلاک کوم او کنټرول شیفټ انټر پښوم یس ډایرکټلی د څلور عددونو که ضرورت د درو عددونو 3400 پلس راکې کنه کنټرول شیفټ انټر یس سمال به څنګه باسو دا هم سیم پروډکټ بیل هغه ماره فنکشن د اتوماتیک ډول لوپینګ کوي او ډیټا سټوریج کولای شي او بیا دلته راځم او ورته سیم راته جمع ک لارج لکم جنه تر دی جی پوری او بیا ورته کورل بریکټونه کی د دې پارامیټرونه ورته پاسوم او دا هم کوسونه بندوم کنټرول شیفټ انټر وام یس 4500 بالکل صحیح 4500 د لارج نه فارډن می زه سمال کارم کنټرول شیفټ انټر یس 900 بالکل